په کابل کې د چین سفیر جاو شینګ د ملي دفاع وزارت له سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد سره وکتل. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. په کابل کې د چین سفیر جاو شینګ د ملي دفاع وزارت له سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد سره وکتل. د افغانستان ملي دفاع وزارت د خبرپاڼې له مخې په دغه کتنه کې د چین سفیر د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې امنیت د همکارۍ لپاره غوره فرصت وباله او د لاسوهنې له پالیسۍ پرته یې له افغانانو سره د تاریخي اړیکو پر دوام ټینګار وکړ. په دغه کتنه کې د دواړو لوریو ترمنځ سرحدي موضوعاتو سربیره د واخان پروژې په اړه هم خبرې وشوې. په ورته وخت کې ملا محمد یعقوب مجاهد د آذربایجان د سفیر سره هم کتلې دي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د آذربایجان له سفیر سره په کتنه کې په افغانستان کې د دغه هیواد د سفارت پرانیستل مثبت اقدام بللی او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د لا ډیرو اړیکو د رامنځته کېدو غوښتنه کړې ده. د دفاع وزارت ویاند وایي چې ملا محمد یعقوب مجاهد په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت له امله د افغانستان سره په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د دغه هیواد د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د آذربایجان سفیر ښاغلي محمدوف ویلي آذربایجان له اسلامي امارت او افغانانو سره د همکاریو پراختیا ته چمتو دی. د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خرزمي په دې اړه وویل د دغو اړیکو د پیاوړتیا لپاره د اقتصادي، سوداګریزو او نورو همکاریو د ژر تر ژره د پیل غوښتونکي یو. د آذربایجان سفیر هم د سفارت د پرانیستې په اړه د اسلامي امارت له باور او همکارۍ مننه وکړه او ویل چې موږ د اړیکو د پیاوړتیا ترڅنګ له اسلامي امارت او خلکو سره د همکارۍ پراختیا ته ژمن یو. دا په داسې حال کې ده چې آذربایجان د روان هجري لمریز کال د وری میاشتې له 2 نیټې راهیسې په افغانستان کې د خپل سفارت فعالیت له سره پیل کړی، هغه څه چې د افغانستان اسلامي امارت له هرکلي سره مخ شوی دی.